پاکستان وایي د نلاسلیک په صورت کې پوځي اقدام کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد اسف ویلي که په ترکیه کې د افغان حکومت لخوا په لیکلي ډول تضمین ورنه کړل شي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد به نه کارول کیږي، نو پاکستان به اړ شي چې په عملي اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې وروستۍ اونۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شدید سرحدي نښتې او د بریدونو لړۍ روانه وه. پاکستان په ځانګړې توګه له افغان او اوسنیو چارواکو غواړي چې د هیڅ وسلوالې ډلې لخوا د پاکستان په داخل کې د حملو لپاره د افغان خاورې کارول منع او عملي تضمینونه ورکړل شي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تیرې مودې حملې د ترهګرو لخوا له افغان خاورې تر سره شوې دي. له بلې خوا کابل د طالبانو ادارې استازو له تیر راهیسې دا تکرار کړی چې دوی به خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او هغوی هم د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نړیوال منځګړیتوب ته په تمه دي. خو دواړه خواوې تر اوسه د عملي میکانیزم او د تضمین د ډول پر سر بشپړه موافقه نه ده کړې. خواجه اسف خبرداری ورکړ چې که عاملې ډلې دوام ورکړي او لیکلي تضمین ورنشي، د پاکستان وسلوال ځواک به مخالفي ګامونه هم تر غور لاندې ونیسي. دا خبره سیمه ییزه بې ثباتۍ زیاتولی شي او د افغانستان او پاکستان اړیکې نورې هم کړکېچنې کولی شي. دا تر دې مهاله د افغان میډیا تازه او مهم خبر. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.